مورې مورې څنګه یم په لپه کې اوبه راکړه مورې مورې څنګه یم په لپه کې اوبه راکړه زړه دې رانه وړی دی د زړه یم لږ زړه راکړه او بیا درته ماشوم شومه نکریز مې پر لاس کېږدي بیا درته ماشوم شومه نکریز مې پر لاس کېږده خوله زما ترخه ده هله یو موټی خواږه راکړه اوس به لقمان مشر شاهین الله ته بلنه ورکوو چې د غزل وزرې پرانیزي او زموږ د ذوق پر دنګو څوکو الوت وکړي نو غزل څه داسې کاروان سي چې زه په خندا خندا کوټې ته د ژړا لپاره زه په خندا خندا کوټې ته د ژړا لپاره په غرونو اوړم خوشحالي به راوړم ستا لپاره زه په خندا خندا کوټې ته د ژړا لپاره په غرونو اوړم خوشحالي به راوړم ستا لپاره د ستا د ژبې په سر غوڅ غوڅ جوابونه یاره د تمامي عمر سوالونه شول زما لپاره ګرم مجلس دی د چا سوړ چلن نیولی یم ګرم مجلس دی د چا سوړ چلن نیولی یم ختمې شوي بهانې دي د خندا لپاره ګرم مجلس دی د چا سوړ چلن نیولی یم ختمې شوي بهانې دي د خندا لپاره قربان یو خوا نرې وهي چې لاړم رڼا راوړم یو خوا نارې وهي چې لاړم رڼا راوړمه بل خوا یې بلې ډېوې پرېښوې د هوا لپاره یو خوا نارې وهي چې لاړم رڼا راوړمه بل خوا یې بلې ډېوې پرېښوې د هوا لپاره او زه خو رښتیا په ځان ډارېږم چې ایمان مې نه شي زه خو رښتیا په ځان ډارېږم چې ایمان مې نه شي بېګا په خوب کې تلم مندر ته د دعا لپاره شاهینه مونږ څه لیدلي دي خو خلک وایي چې خاوې وانیمه مچکه دارواله شاهین صاحب ډېر ښکلی غزل و په دې غزل د مندر ذکر و یو وخت کې زه هندوستان ته د لکنو ته تللی وم بیا مازدیګر لمونځ لمانځه لپاره ما ویل چې هلته جوماتونه شته زړو مسلمانان پکې ډېر دي مسلمانان بیا خو جومات ته تلم مازدیګر لمونځ نور په غرغره دی چې ځمه مندر مخې ته رابېږي هغه یو غزل مې لیکلی و چې ګرځم په جومات پسې مندر په مخه راشي ګرځم په جومات پسې مندر په مخه راشي او لمونځ د قضا شوي مازدیګر په مخه راشي بیا به والا سړک په غاړه لمونځ وکړو خو اکثر مور سترګه مې پیدا کړې اوس به لقمان به شرمل ته لقمان ګل ته